لوړو زده کړو وزارت 13 اونۍ شنبه د لوړو زده کړو وزارت مالیه او اداري معین په خپل کاري دفتر کې د پلټنې ملي ادارې له پلاوي سره وکتل. د هلمند پوهنتون د اسلامي ثقافت نویو ګمارل شوو استادانو لپاره 2 ورځنی ورکشاپ دایر شو. یکشنبه د لوړو زده کړو وزارت د تضمین کیفیت او اعتبار ورکونې رئیس ورسره مل پلاوي هرات ولایت ته په خپل کاري سفر کې د هرات پوهنتون د بیلابېلو برخو ارزونه وکړه. د هیواد د تحصیلي بنسټونو د جیولوژي او قانونو، ځمکپېژندنې او چاپیریال ساتنې پوهنځیو د تحصیلي نصاب د بیاکتنې او پراختیا دویم پړاو کلسټر پیل شو. د لوړو زده کړو وزارت د تضمین کیفیت او اعتبار ورکونې ریاست یوه پلاوي د اداري اسنادو څېړنې په موخه د خوست شیخ زاید پوهنتون ته سفر وکړ. دوشنبه د لوړو زده کړو وزارت مالیه او اداري معینیت د انسجام ناسته د دغه وزارت مالیه او اداري معین مولوي حافظ محمد حامد حسی په مشرۍ ترسره شوه. د لوړو زده کړو وزارت د دعوت او ارشاد رئیس شیخ شاکر الله وحدت په مشرۍ د مرکزی خصوصي تحصیلي بنسټونو د دعوت او ارشاد له امرینو سره د همغږۍ ناسته ترسره شوه. سه شنبه د لوړو زده کړو وزارت ویان په مشرۍ یوه پلاوي نیمروز ولایت ته د کاري سفر په ترڅ کې د یاد ولایت د لوړو زده کړو مؤسسې څخه د لیدنې پر مهال د یاد مؤسسې د مسؤلینو ستونزې او وړاندیزونه واورېدل. د لوړو زده کړو وزارت پلاوي کاپیسا ولایت په خپل کاري سفر کې د البیرونی پوهنتون څخه لیدنه وکړه. چهارشنبه د لوړو زده کړو وزارت د تضمین کیفیت ریاست پلاوي د 2 ورځني ارزونې په ترڅ کې د شیخ زاید پوهنتون چارې وارزولې. د لوړو زده کړو وزارت بشري سرچینو ریاست له لوري د کندهار پوهنتون، د افغانستان د زراعتي علومو او ټکنالوژۍ ملي پوهنتون او د ابراهیم نخعی رحمه الله جامعې نویو مقرره شوو کارمندانو لپاره د ظرفیت لوړونې ورکشاپ پای ته ورسید. او پنجشنبه د هیواد تحصیلي بنسټونو د جیولوژي او قانونو، ځمکپېژندنې او چاپیریال ساتنې پوهنځیو د تحصیلي نصاب د بیاکتنې او پراختیا دویم پړاو کلسټر پای ته ورسید.